د کنګشن کان کراټي هغه 4 تن لوبغاړي چې له یادو سیالیو بې برخې شوي په ولایتي ادارو او تجارانو نیوکه کوي چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه. نوموړي په مازړه وایي چې له تېر یو کال راهیسې شپه او ورځ د دې سیالیو لپاره زیار ویستی وو، خو اوس چې ټول زیار په اوبو لاهو شو. موږ د هندوستان ته مسابقو ته تلو چې 52 مملکته اشتراک و، هلته چې موږ د ویزې هم ولګېدلې، زموږ پاسپورټونه هم جوړ شو. موږ ډېر خفه یو، 9 میاشتې موږ تمرین وکړو، شپې او ورځې هم تمرین کوو، سهار او ماښام. هندوستان مسابقو لپاره ما مکمل آمادګي نیولې وه، پیسو د وجې پاتې شوم، ډېر خفه یم. داسې زموږ ډېر ملګري وو چې هغه موږ سره جب هم کړې وه، واده کړې وه چې دې مسابقو لپاره موږ به همکاري کوو، خو زه ډېر سخت ګیلمن یم خپل د دې مشرانو نه چې موږ سره هېڅ همکاري ونه کړله او بس څه ووایم دې باره کې. دغو سیالیو ته د ننګرهار ولایت نه 6 تنه لوبغاړي ورغوښتل شوي وو چې 2 تنه په خپل شخصي لګښت د دغه سیالیو لپاره د هندوستان په لور روان شول. هغه مراسم چې د دوی د مخخې په موخه جوړ شوي وو، د ورزش بېلابېلو استادانو پکې ګډون کړی وو. استاد داود یما چې دغه سیالیو لپاره هند ته په سفر دی، د دغه سیالیو نه خوشحاله دی، خو نوموړی وایي چې شپه ورځ مو د تجارانو او دولتي چارواکو دروازې وټکولې، خو هیچا ورسره مرسته ونه کړه، چې له همدې امله یې 4 نور لوبغاړي له یادو سیالیو بې برخې شول. چې دغه مسابقو کې 52 ممالک په مسابقو کې ګډون کوي، اما زموږ د ننګرهار ولایت نه 4 تنه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه پاتې شو او 2 کسان یې زموږ د ننګرهار نه انتخاب شو چې د دې آسیایي مسابقو کې په هندوستان کې ګډون وکړي. نو دغه مشکلات چې پیدا شو، زموږ دغه چارواکي کوم دی، والي صاحب دی، دیو یعنی هیڅ یو تجار یعنی هیڅ یو کس داسې دلچسپي ونه ښودل. زه ټولو ته تللی یم، یعنی ما غوښتل چې ټولو ته وهڅوم، ټولو پوه کړم چې زموږ دغه مسابقې چې د افغانستان لپاره ډېر اړین دی. د ورزش ځینې استادان بیا په سخته لهجه په ولایتي ادارو او تجارانو نیوکه کوي چې تل یې د ځان په اړه فکر کړی، نه د نورو په اړه. نو دا زمونږ مشران یا تجاران ولې ویده دي؟ هیا دغه سیالۍ خو دوی د ځان دپاره نه کوي، هلته د دوی نوم نه یادیږي، هلته د افغانستان نوم یادیږي، په افغانستان کې بیا د ننګرهار نوم یادیږي. دوی صرف د بلډینګو دپاره پرېږده چې بلډینګونه جوړ کړي، کارخانې جوړې کړي، په خارج کې کورونه واخلي. دوی د ورزشکارانو ناخبره دي. او زه تاسې ته یو خبره کوم چې ورزشکاران موږ په ننګرهار کې 20 فدراسیونونه فعالیت کوو. د ورزش امیر سید عرب شاه مختاري بیا وایي چې تر خپله وسه یې له دوی سره همکاري کړې ده. فقط هغه مشکلاتونه چې دوی څه اندازه یو اندازه موږ ورته حل کړو، چې دوی خو خپل پر شخصي پیسو باندې تلل که نه سفر ته، یو اندازه موږ ورته کوشش هم کړو دخانه خانه و ادارې دخانه مغه که ورته یو اندازه برابره کړه، نو یو اندازه چې ونه شو نو بس پاتې شو همغسې. نو دغسې خبره وه. دغه سیالۍ په هندوستان کې ترسره کېږي چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو به پکې 52 هیوادونه برخه ولري. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد ورزشکاران په شخصي پیسو د هیواد نه بهر سیالیو ته ځي او ځینې د اقتصادي ستونزو له امله له ورته سیالیو بې برخې پاتې کېږي، بلکې تر دې مخکې هم ډېر لوبغاړي له ورته ستونزو سره مخ شوي دي.